الله جل جلاله په سوره حج کې موږ تاسو ته درې ډوله زړونه معرفي کړي: سالم زړه، مړ زړه او ناروغ زړه. سالم زړه چې د الله جل جلاله په ایمان ښکلی وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې غرق وي. هغه زړه چې د ریا، نفاق، کرکې او ګناهونو څخه لرې وي. مړ زړه هغه زړه چې د الله جل جلاله له یاد څخه غافل وي، د دنیا په لنډمهالو خوندونو هوسونو کې بوخت وي او د ډیرو ګناهونو له امله تور شوی. دریم ډول زړه ناروغ زړه دی چې دا زړه د سالم او مړ زړه په منځ کې دی. کله د ګناهونو ترسره کیږي او کله هم د الله جل جلاله تابعداري. د دنیا شهوات هم خوښوي او د الله جل جلاله دیدار او جنت هم خوښوي او غوښتونکی. راځئ دوستانو په دې درې ډوله زړونو کې سالم زړه انتخاب کړو او د خپل زړه څخه سالم زړه جوړ کړو. السلام علیکم